सलामुना दोस्तानो څنګه کولی شو چې په واتساپ کې ډیلیټ شوي وایس میسیجونه یا غږیز پیغامونه یا یو چا ته پیغام لیږلی وي وایس پیغام وي غږیز پیغام وي هغې درڅخه ډیلیټ کړی وي څنګه یې بیرته ترلاسه کړو هغه دپاره به تاسو یو سافټویر دی په نوم دی ان ډیلیټ ریکاوري په نوم سافټویر انسټال کړئ هغه به څنګه انسټالوئ راوبټئ پلی سټور ته نوم به ورته ولیکئ ان ډیلیټ ریکاور په نوم سافټویر به دې په کلیک وکړئ کله چې په دې سافټویر کلیک وکړو کوم سافټویر دی دا به تاسو انسټال کړئ لږ وخت انتظار شئ ډېر وخت نه نیسي انسټالیشن به روان شي خپله یې کتلی شئ که نه 50 MB دی اوس اپلیکیشن انسټال شول د دې نه اوپن کولی شئ که د دې نه اوپن کوئ نو په دغې ډیسکټاپ پروت وي تاسو په دغې ان ډیلیټ ریکاوري باندې کلیک وکړئ یعنې ورته به ایکسپټ کړئ بیا به یې نیکسټ کړئ بیا به یې نیکسټ کړئ بیا به یې فینش کړئ هغې نه وروسته به تاسو دلته چیک ورته ولګوئ هغې نه وروسته پرمیشن واخلئ پرمیشن همدلته به وګورئ ان ډیلیټ ریکاوري دا به چیک آن کړئ هغې نه وروسته به دغې بریک شئ هغې نه وروسته به فولډر انتخاب کړئ کوم فولډر ته مثال دغه میسیجونه لوډ شي چې کوم څه ته راغلي وي دغه میسیجونه کوم فولډر ته لوډ شي تاسو به دا کنټینیو کړئ هغې نه وروسته به دلته فولډر انتخاب کړئ کوم فولډر چې انتخابوئ تاسو فولډر انتخاب کړئ یوز دیس فولډر دغه فولډر مې انتخاب کړی دی دغه کوم د واتساپ فولډر چې دی ته به دا انتخابولی چې دغه کوم معلومات چې وي په واتساپ کې فولډر دی په دې کې سیو کړي یا وروسته کله مو نوټیفیکیشن اکسس الاو کړو هغه نه وروسته چې کله تاسو فولډر انتخاب کړو بیا به الاو کړئ الاو نه وروسته ستاسو دغه اپ چې شول فعال شول نه وروسته به دغې اپ نه وځئ اوس راځم واتساپ ته هغه میسیج دی وایس میسیج دی ډیلیټ کوم به دې کلیک کوم انتخابوم بیا ډیلیټ باندې کلیک کوم اوس دا کې درې خبرې کوي غواړي چې دغه کوم میسیج چې شوی دی زونه ډیلیټ کړي بل چا نه ډیلیټ کړي یا داسې وي چې आज के आना पर ته میسیج وکړي هم زونه ډیلیټ کړي هم ته ډیلیټ کړي بیا به ډیلیټ فرام فار ایوری ون باندې کلیک وکړي که داسې وي چې غواړي چې صرف د زونه میسیج ډیلیټ کړي بیا به ډیلیټ فار می که نه ډیلیټ کړي کینسل باندې کلیک وکړي اوس زه غواړم خو دا میسیجونه ډیلیټ فار ایوری ون په هغه صورت کې کور کوي کله چې یو میسیج ته 40 ساعته مخکې شوی وي 40 ساعته په پیره شوي نه وي ته کولی شئ ډیلیټ چې دوه طرفونه میسیج نه ختم شي هم د تو نه هم د بل نفر نه نو زه ډیلیټ فار ایوری ون کلیک کوم خو دغه میسیج ختم شول که نه چې کله به دا غوټ بټن وځي دا دی که تاسو یو د کوم اپ سټور انسټال کړی په دې په کلیک وکړئ چې کوم ډیلیټ شوی وي دا به کنټینیو کړئ په دې بیک شئ هغې نه وروسته دا ټرس فایل باندې کلیک وکړئ هغه میسیج ټول ډیلیټ کړی و او دلته موجود دی خپله یې کتلی شئ 2 بجې 40 PM دی تاسو که څه میسیج کتلی شئ 2 بجې 42 منټه مخکې ډیلیټ شوی و همدا وه د واتساپ څخه ډیلیټ شوي میسیجونو بیرته ترلاسه کېدلو طریقه که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې بخیر